داسې کار وشو چې قصه شروع کوو د سلومبر بادشاه. سلومبر بادشاه و او د ښځې نوم یې ګل و. ګل د سلومبر بادشاه ښځه وه. داسې یو کار وشو چې دا سلومبر بادشاه چې کوم دی نو دی یي په کور کې د آسونو طبیلې ته لاړ شو. چې د آسونو طبیلې ته لاړ شو، آسونه چې کوم دی نو ټول د حد نه زیات خوار دي. 10 سویسان یې را طلب کړه چې یې سویسانو په دې آسونو خرچه کمه ده، دا څه وجه ده چې دا آسونه زما خوار دي؟ بادشاهي وه. سویسانو ورته وی بادشاه علي بادشاهي دې رب د غمه که خالي. په نیمه شپه بیبي راځي د کوره، یو هس چېرته کې بیایي خدای خبر دی چې په کوم وطن پالي. سلومبر بادشاه حیران شو چې هلکه بیبي د کوره راځي او وجه څه ده چې هس بیایي. په دې کې سلومبر بادشاه راغی کور ته. ماسخوتن دی، ښه په کلاره باندې پرېوتو. چې پرېوت دی چې به کله اوده شو نو دی به په سینه باندې ډک جام کېښودو او دا بتله او د سلومبر بادشاه په سینه باندې به ډک جام کېښودو. په دې کې نغه دی راغی کور ته، حیران دی، خفه درمان دی. ای الله پاکه دا له ما سره کومه حادثه وشوله چې سویسانو راته دا غم پېښ کړو. دی په کور کې ناست دی، سټۍ مې پاس کړی دی، بیا اوده شوی دی. چې بیا اوده شوی دی د قصد یې خنډ خنډ جوړ کړي دي، خاڼېږي. بیبي پاڅېده، ګل پاڅېده او ځان یې سنبال کړ. د ځان په سنبالي باندې شروع شوه، ځان سنبالوي دی خو اوده دی. ځان یې سنبال کړ، سونډی په کوچو غوړ کړ او بلکل یعنې ځان یې تیار کړ. سترګې په کجلو نرۍ تورې کړې او دی ورته ګوري، غلي ورته ګوري. دی په کجلو نرۍ سترګې تورې کړې او د ده په دې سینه باندې ډک جام کېښودو. په اونر یې تنبل لر کړه او ګل بهر شوه. چې په اونر یې تنبل لر کړه ګل بهر شوه، دی پسې دستي را پاڅېد او را بهر شو. دا د آسونو په طبیله کې ودرېده. چې د آسونو په طبیله کې ودرېده نو آسونه چې کوم دی نو هس تیار شو او دا هس ته وخته. چې دا هس ته وخته نو ده وویل چې که په هس پسې سورېږم خو ګل پوهېږي، خو راشه پسې پیاده توکل کوه او زه پسې هر څه مخه چې پېښېږي خو پیاده به پسې ځمه، که په هس پسې سورېږم دا پوهېږي. ده پسې روان شو، په هس پسې ښه ګړندی روان دی، ځي 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 ځي. په یو ځنګل باندې دا هس وننوت. چې په یو ځنګل باندې دا هس وننوت او ګل د هس نه کوزه شوه. زنګي ناست دی، زنګي ناست دی، صیبه را پاڅېده. ګل ته یې وی دا ولې تا ناوخته کړو؟ سلومبر بادشاه ناست دی، غلی ورته ولاړ دی. په دې کې دی وی چې نه اوده کېده هغه تیلي، په دې ساعت کې وبللم په نولي. هغه سلومبر بادشاه ووی چې دا یې ووی چې نه اوده کېده هغه تیلي، په دې ساعت کې وبللم په نولي. وی دې ګل ته یې لښته ونیوه، شنه لښته یې ورته ونیوه. ما چېرته په ګل د ګل ګزار کړی نه و، ما چېرته په ګل د ګل ګزار کړی نه و او دې زنګي ورته لښته ونیوه.
چې دې زنګي ورته لښته ونیوه ویې واله وی زما په دې زړه باندې ډېره سخته وه چې په دې باندې ما د ګل ګزار کړی نه و او زنګي په شنو لښتو وواله چې ویې واله نو ښه یې وواله بیا دا پاسېده په ګډا باندې شروع وکړه چې په ګډا باندې شروع وکړه زنګي ته ګډېږي وی حیران یم او ولاړ یم وی چې د ګډه شوه راله د زنګي په دې غېږه کې پرېوته وی ما د هغه ځای نه توره وچته او پرې رالم چې رالم زنګیان نه باندې راله او ما شروع وکړله دا زنګیان مې وویل ډېرو زبر مې کړل دا چې را پدو شوه زه یې د لتې نه ونیولم چې زه یې د لتې نه ونیولم د زنګي نه یې لاندې راتاو کړم زما سره سپۍ تلې وه پټه سپۍ را سره تلې وه پټه دې سپۍ چې را پدو شوه زنګي باندې حمله ولګوله خوټې وله ونیولې د زنګي خوټې ونیوه دا زنګي راښ کوله چې راښ کوله دا زنګي زما نه لاندې کو زه یې پې له پاسه کړم چې زه یې پې له پاسه کړم ما په زنګي باندې توره را وګرځوله زنګي مې ووالو چې ومې والو مردار مې کړ زنګي مې مردار که او یو زنګیان مې ټول ووال خو یو زنګي رانه وتښتېد چې یو زنګي رانه وتښتېد هغه د میرنګیز د تخ لاندې اوسېږي د میرنګیزو د تخ لاندې اوسېږي میرنګیز پې خپله صفایي کوي دی دا سلومبر بادشاه چې کوم دی یو شهزاده ته دا کیسه کوي دا خپله کیسه شهزاده ته کوي چې شهزاده غوږ کېږدوه په دې کې د میرنګیز د تخ لاندې زنګي ناست دی او دا کیسه هغه زنګي ته معلومه ده او بل چا ته معلومه نه ده دا ګل مې راواخېسته او په هس باندې مې سواره کړه بیرته په هس مې سواره کړه او دا سپۍ را سره روانه ده او دا ګل ده صحیح کې چې کلي ته او کور ته راورسېدو کلي کور ته راورسېدو نو ګل مې کوزه کړه چې ګل مې کوزه کړه د هس نه او د دغه سپۍ په ځای باندې مې دا ګل مسلطه کړه د سپۍ په ځای باندې مې ګل وتړله په زنځیر باندې او سپۍ ته مې شالونه په سر کړه او ښکلي ښکلي خوراکونه به مې وله ورکولو دې سپۍ له دې له به ما ښکلي ښکلي خوراکونه دې سپۍ له ورکومه او دا ګل د دې سپۍ په ځای باندې اوس ناسته ده ځکه چې دې سپۍ زما سره هیلپ کړی دی دې د زنګي نه زه خلاص کړی یم نو دې زما سره ډېر هیلپ کړی دی دا کیسه دی دې شهزاده ته کوي بل شهزاده دی هغه ته کوي هغه شهزاده چې کوم و هغه ناست دی ګل مخامخ ناسته ده بیا دې شهزاده دې سلومبر بادشاه ته ووایي چې بادشاه علي بادشاهي دې رب د غمه که خالي اوس زه تا ته سوال کوم چې الله پاک معاف کوي بنیادم او دا ګل ته اوس معاف کا دا ګل معاف کا او نور چې دا د دې دا شته جیل ډېر او د دې نه نوره زیاده که بس کا زه ته سوال کوم د شهزاده 3 کاله د ده سره ایستلي وو د دې بادشاه سره نو دی ورته دا کیسه په دې باندې کوي شهزاده چې کوم دی نو دا کیسه ورته سلومبر بادشاه وکړله او ګل یې معاف کړله خو ده ته یې وویل چې کله لاړې نو میرنګیز ته به دا کیسه کې خو زنګي د تخ لاندې ناست دی او هغه زنګي به را بهر کې چې د مخلوق ته ښکاره شي چې هغه زنګي ووایي چې او دا کیسه داسې وه دا هغه زنګي ته معلومه ده دا کیسه او بل چا ته معلومه نه ده نو دا میرنګیز چې کومه ده دا چې دا مرګونه کوي او د خلکو او شهزادګانو نه سر وهي په وجه د دې وهي چې یعنې خلکو ته دروغ وایي او ما خو تا ته په رښتینې کیسه وکړله خو زنګي به د تخت لاندې ناست دی او دی به را بهر کړي چې زنګي دې را بهر کو نو پس هغې نه به میرنګیز ته ووایه چې اوسه کیسه زه شروع کوم خو زنګي ته به ووایه
چې دا قصه څنګه ده. دا هغه زنګي ته معلومه ده، بل چاته معلومه نه ده. نو میرنګیز په ځکه د سړي نه سر وایي. ده وی ښه، دی را روان شو. ګل او سلومبر خو په دې ځای باندې پرېږده وه چې هغه یې ازاده کړه، د ده په منت او په سوال باندې ازاده کړه. او دی را روان شو میرنګیز له راغی. چې میرنګیز ته راورسېده نو میرنګیز صاحب یې ځان تیاروه، راځه چې ځو. هلو رالم چې یخ کړی مې ګوګل دی. میرنګیز ورته ویل داسې ډېر راغلي چالاکي کوي، چالاک او دا دې چل دی. چالاکي کوي چالاکه دا دې چل دی، او داسې ډېر په دې لار راغلي ما ته ښکاري چې راغلی دی اجل دی. ده وی قصه مې درله وړې ښه پوره، چالاکي پکې نشته، خو ځان تیاروه چې ځو. تر دې ځای نه قصه یې شروع کړله، او دا قصه یې د یخ نه را شروع کړله چې څنګه دی روانګي و او دغه و. دا قصه یې وکړله. دا قصه یې د دې زنګي د مخې وکړله چې دا قصه څنګه وه، دغسې وه او که نه وه. زنګي وې او دا وه. پس هغې نه یې میرنګیز روانه کړه او هغې